سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو ملګرو، د موزیلا کامن وایس کې د وغږیږي برخه کې معلومات درکوم. موږ څنګه کولی شو چې د وغږیږي برخه کې جملې په خپل غږ داسې ثبت کړو چې نور خلک یې د واورې برخه کې رد نه کړي. لومړی، غږ مو باید صاف، روښانه او بې شوره وي. دوهم، جمله باید هماغسې ولوستل شي په کوم ډول چې لیکل شوي وي، نه کلمه ورزیاته کړو او نه یې ترې کمه کړو. دریم، غږ مو باید نه ډیر تیز وي او نه ډیر ورو، لکه د خلکو سره چې عادي خبرې کوو. څلورم، د ثبت پر وخت تلیفون یا مایک مه خوځوئ ترڅو مو غږ خراب نشي. پنځم، هر کله چې د کومې جملې په تلفظ کې غلط شوئ همدا جمله د سره بیا ثبت کړئ. شپږم، د خلکو یا کورنۍ د غړو سره یو ځای، بازار کې او یا هغه ځای چې شور لري جملې مه ثبت کوئ. اووم، جمله باید په قصدي ډول غلطه تلفظ نه کړو، خو لهجه فرق نه کوي ځکه پښتو ژبه بېلابېلې لهجې لري. راځئ چې د وغږیږي برخې عملي درس وګورو ترڅو زده کړو څنګه جمله په غږیز ډول ثبت کړو. راځو موزیلا ویبسایټ ته. موزیلا ویبسایټ د فایرفاکس، مایکروسافټ ایج او نورو براوزرو له لارې هم را خلاصولی سو. نو زه غواړم د ګوګل له لارې داخل سمه موزیلا ویبسایټ ته. په ګوګل کلیک کوم، سرچ باکس کې لیکم کامن وایس. همدلته کلیک کوم، بیا په کامن وایس کلیک کوم. راغلو موزیلا ویبسایټ ته او د کامن وایس پروژې ته. نو همدلته په 3 نقطو یا 3 ډاټس باندې کلیک کوو. همدلته لومړی چې ښکاري وغږیږئ په همدې باندې کلیک کوو. نو دلته لیکل سوي دي جملې ولولئ، د مایک نشان هم ده، په دې کلیک کوو. زه اوس غواړم په وغږیږي برخه کې جملې ثبت کړم. نو ملګرو یوه ټکي ته مو پام وي، هر کله چې تاسې جملې ثبت کوئ باید داسې موقعیت غوره کړئ چې هغلته شور یا بهرني اوازونه نه وي چې جمله مو په صفا ډول باندې ثبت یا ریکارډ شي. په مایک کلیک کوم او جمله شروع کوم. پښتانه دا ځل خپلې ژبې ته کار کوي. موږ د ښکار او کب نیولو څخه خوند واخیست. موږ په یوه ښکلې جزیره کې وو. پسرلی د کار موسم دی. بهترین انسان هغه دی چې خیر یې بل انسان ته رسیږي. ما دریمه جمله غلطه تلفظ کړه، له سر نه بیا ثبتوم. موږ په یوه ښکلې جزیره کې ښکته شو. ملګرو، تاسو که هره جمله کې غلط سوي یاست، که اوله وي، که پنځمه وي، که دریمه وي، نو دغه جینۍ بیرته اصلاح کولی سئ. نو زه دا 5 جملې اوس په موزیلا کامن وایس کې ثبتوم. په سپارل اپشن باندې کلیک کوم. دا پورتنی لاین چې وینئ داسې کله سرته ورسیږي نو په بشپړ ډول به زموږ جملې په موزیلا کامن وایس کې ثبت شي. ملګرو یوه ټکي ته مو پام وي، هر کله چې تاسو یوه جمله ثبت کوئ نو هغه جمله د اسلامي اصولو خلاف وي یا مثلا اسلامي جمله وي خو غلطه لیکل سوي وي، نو د داسې جملو سره چې مخ سویه تاسو په دې وخت کې بیا د پرېږدي اپشن انتخاب کړئ.